د بشر حقونو څار بنسټ پاکستانیان له افغان کډوالو سره له سپکاوي ډک چلند کوي. که څه هم له پاکستانه په زور د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی، دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو د ناوړه چلند او ورځنۍ په اړه اندېښنې پر زیاتېدو دي. تازه د بشر حقونو څار بنسټ په یوه راپور کې ویلي چې افغان کډوال له پاکستان څخه د ایستلو پر مهال ناوړه چلند ځورونې سره مخ دي او د پولیسو لخوا یې شتمني ترې ګرځول کیږي. د بشري حقونو د څار بنسټ د ښځو برخې مسؤل هیدربار په دې اړه سلامت اندار ته وویل پاکستانیان نه یوازې افغانان شړي بلکې د ایستلو پر مهال له سپکاوي ډک چلند ورسره کوي. نیونه ځورونه دي راپور کې د افغانانو شتمنۍ له منځه وړل ثبت شوي او د یاد هیواد مسؤلان د ځینو افغانانو د پیژندپاړې کارتونه هم له منځه وړي. په ورته مهال د یاد بنسټ په راپور کې راغلي چې پاکستان کې چارواکو د افغان کډوالو پر وړاندې پراخې سرغړونې کړي او دې ته یې اړ کړي چې له پاکستان نه ووځي. بلخوا هیواد ته راستنې شوي یو شمېر افغانان بیا د پاکستاني پولیسو ځورونې په زوره ایستلو او د دوی د شتمنیو لوټلو له امله شکایت کوي. 30 کلن جانباز سلامت اندار ته وویل 40 کاله پاکستان کې وم او د پولیسو لخوا کوټه کې ونیول شوم. 20,000 کلدارې چې را سره وې راڅخه یې واخیستې او سپکاوی یې راته وکړ. له هغه وروسته زه او کورنۍ مې په زوره ویستلو ته داسې چور او چپاولو چې هیڅ ځای پکې نه وي. سید جان چې تازه له پاکستان هیواد راستون کړی شوی هم ورته کیسه کوي. ملګرو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.